د هیواد په سویل لویدیځ ولایت هرات کې د کورونا وایروس تر 4 مثبتو پیښو وروسته د کندهار چارواکي هم د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي او درملنې لپاره د پوره تیاریو خبر ورکوي. خو دغه چارواکي له ګاونډي هیواد پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه د ناقانونه تګ راتګ په اړه اندېښنه ښیي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادري په اندېښنې سره وایي چې هره ورځ د یادې کرښې دواړو غاړو ته په ناقانونه توګه 15,000 کسان تګ راتګ کوي چې له امله یې دغه ولایت کې هم د کورونا وایرس ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ګواښ زیات کړی دی. غیر قانوني کسان چې د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي تقریبا ورځنی شمېر یې 10,000 تر 15,000 کسانو پورې دی. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او دا موضوع د بولدک د کمیسارۍ سره او همدارنګه د کابل مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده، خپل د عامې روغتیا وزارت سره شریکه شوې ده. په دې اړه غواړو چې د دولتونو تر مابین یو تفاهم راسي څنګه وکولی شو چې داسې غیر قانوني کسانو مخنیوی وکړو. هغه همدا ډول زیاتوي چې د یاد وایروس د خپرېدو د مخنیوي او درملنې لپاره د اضطراري کمیټې د جوړېدو ترڅنګ د کندهار په میرویس سبزبي او عینو مینې روغتونونو کې 80 بستره ځانګړي کړي دي چې د اړتیا پر مهال به یې دغه شمېر نور هم ډیر کړي. نن به عملا د ولایت مقام خپله د جناب والي صاحب تر رهبرۍ لاندې یو کمیټه ایجاد کړو اضطراري، چې هغه به عاجلو پیښو ته خصوصا د کورونا وایرس په اړه د ټولو اړوند پیښو ته لاسرسی ولري. موږ الحمدلله تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې هیڅ مثبته پیښه د کورونا نه لرو. نادري همدا ډول زیاتوي چې په ولسوالیو کې د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې یې 500 کسان ګمارلي دي. 1500 تنه روغتیايي کارکوونکي معمولا روزلي دي د کورونا وایرس د مشکلاتو په اړه، د ستونزو په اړه، د هغوی د تشخیص په اړه. دا کسان وظیفه لري چې په ولسوالیو کې عامه پوهاوی کلینیک په کلینیک او خصوصا د واکسین کسان چې هلته ځي په لیرې سیمو کې ځینې دوستانو سره مخ کېږي، هغه حتی په مساجدو په ځینو مسایلو کې دا هم پلان لرو چې وکولی شو داسې دغه خپل پیغامونه نشر کړو. د راپورونو له مخې کورونا وایرس لومړی ځل 2 میاشتې مخکې د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغې وروسته یې 3 نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. په افغانستان کې وروسته له هغې د دغې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې چې د ایران په قم ښار کې د کورونا وایرس 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.